تازه لنډ ورزشي خبرونه ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم. خوش اخلاق ځوان قدرت الله عابد په کرکټ بورډ کې د بوز زون مطبوعاتي امیر ټاکل شوی دی. په شل اوریزو سیالیو کې محمد نبی او ویرات کوهلي 12 ځلې د غوره لوبغاړي جایزه اخیستې او شاهد افریدي 11 ځلې. هندوستاني تکړه لوبغاړی لوکیش راهول په شل اوریزو سیالیو کې 10 منډې پوره کړې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان عمرې ته تللی دی چې له هغه سره د عمرې د ادا کولو لپاره فرید ملک او جاوید احمدي هم تړلي دي. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د 2 ټیسټ سیالیو لپاره د ټیکټ بیې اعلان شوي چې د ډسمبر 9 نیټې څخه به د موجود د ټیکټ بیه 50 روپۍ وي. دغه سیالۍ چهارشنبې په ورځ پیلیږي. د پاکستان سوپر لیګ 5م پړاو سیالۍ بولي 13 ماښام په لاهور کې ترسره شوه چې شاوخوا 6 ساعته دوام یې وکړ. د پاکستان کرکټ بورډ رئیس احسان مانی په خپلو خبرو کې ویل چې د پاکستان سوپر لیګ ټولې سیالۍ به په پاکستان کې ترسره کیږي. د هندوستان ملي لوبډلې په اوله شل اوریزه لوبه کې د ویسټ انډیز ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. یاد دې وي چې د آفتاب عالم لوبډله د کریم صادق او سرساسۍ لوبډلې په وړاندې لس اوریزه لوبه نن شپه 10 بجې شروع کیږي. نو ډېره مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. تر بیا ښې چارې.